د حزب غړی ما او په دې باندې خپل ځانم قربانوم او خپل وجدانم قربانوم او څه ته چې هر رقم سوال لري خو مهرباني وکړئ دغه اجازه راکړئ همدلته راځو زه پوښتنه کوم تاسو ځواب راکړئ. تاسو وویلې چې زه د حضرت نجیب الله د حزب ځانم پې قربانم خپل وجدانم پې قربانوم. صحیح ده دا م ویل ستاسو د خبرو په تسلسل خبرې په تسلسل خبرې کو کنه کمونست جانه خبره خو واوره کنه تاسو دلته خو څوک نشي په لګون لاندې اوس خو واوره اوس خبره ورستا سره بحث وکوم خدای منی ولې چې ډاکټر صاحب ته مجاهد جان وایي هغه ته کمونست جان او ته مجاهد جان بالکل زه فخر کوم نه مجاهدان امپریالیست تاسو امپریالیستو سره زه خبرې کوم امپریالیستانو سره خبرې کوم د امپریالیزم په غېږ کې څوک ناسته نن د امپریالیزم په غېږ کې نن څوک ناسته امپریالیزم زیږنده ته خپل ته د امپریالیزم په احساساتي کېږه ما وخت ورکه وخت درکې یوه دقیقه به خبرې کوي یوه دقیقه به خبرې کوي دا احساساتو باندې نه کوي که همدرد که نه ته د امپریالیزم په غېږ کې ناستې او د امپریالیزم نه هره ورځ عیشه کېږي عبادت کېږي تاسو د نجیب خبرې کوئ تاسو دومره نامرد او بې غیرته ستاسو حزب دموکراتیک یی چې یو بل مو وژل امین جکسو ترکی مو مړ او ستاسو د حزب دموکراتیک غړي نجیب غرغره که نجیب مجبور که چې ملل متحد ته لاړ شي هلته تاسو مراجعه وکړئ تاسو نه دوستي لرئ نه وفا لرئ زه تاسو سره تاریخ بحث کوم ته ماته وایې چې د کمونستانو په وخت کې 50% میډیا آزاد وو زه درته وایم د میډیا ټول کتابونه زه درته باسم چې 1% هم میډیا آزاد نه وو ته ماته ریفرنس نه راکړې دا څه معنا لري نه خبره اورې نه په موضوع باندې د سر خلاصې دا څه معنا لري ډاکټر صاحب هغه د ادبیاتو نه ووته ادبیات نه لري هغه که ادبیات وای نو نجیب ته څوک حضرت نه وایي نجیب خو هغه سړی و چې 3 ورځې په چوک کې ځوړند و دغه خلک چیرته و د اذان چې پې ورکوي دا سر پې ورکوي که کته پې ورکوي که پورته ته ورته هغه ورځ چیرته وي چې 3 ورځې نجیب ځوړند و یو هم تاسو کې پیدا نه شو چې خالي را کوز کړی یم وایي ای تاسو غیرت خو موږ ولیده که نه اوس څنګه وایي چې زه سر پې ورکوم او حضرت دا پلان کوي ده ای تاسو غیرت موږ ته معلوم ده ای تاسو غزور موږ ته معلوم ده ای تاسو غ سوسیال موږ ته معلوم ده ته اوس په دغه هغه کې سوسیال تناستې موږ ته ټول معلوم دی موږ ته وایي چې تاسو د امپریالیزم نمایندګي کوئ موږ د امپریالیزم ملا مات کړ موږ د روسانو ملا مات کړ ستاسو د تیر شوي بادارانو او ستاسو د نن بادارانو پرون مو د کمونیزم تر چتر لاندې ځان ته آشا باطه لټول نن د امپریالیزم او د سیکولرزم لاندې تاسو ځان ته ژوند غواړئ تاسو نجیب سره هغه خیانت وکړه تاسو قهرمان ده تاسو حزب دموکراتیک په لاره جوړ کړ تاسو په دوستۍ په ژبه په قول او په فعل د افغانستان مسلمان مجاهد ملت مو داسې پیژني چې ته اوس په د خپل ولسوالۍ ته لاړ شه او ورته وایې زه کمونست خلقه یم د هغه ستاسو د ولسوالۍ کلی لرګی ښځه ماشوم ټول به په تاسو باندې تو لعنت وکړي تاسو د دې افغانستان تاریخ خرڅ کړ تاسو د وجدان خبرې کوئ د وجدان په نوم څه شی پیژنئ نه د ایمان په اساس تاسو څه نه پیژنئ تاسو د افغانستان د ارزښتونو سره د دین سره د ایمان سره د خاورې سره د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سره مو خیانت وکړ هر قطره وینه چې افغانستان کې غورځېږي او تویېږي دا د دغې کمونست لعین د لاسه ده تاسو د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو منفور خلک یاست د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ستاسو څیرې داسې پیژني چې تاسو به بیا تاریخ کې تکرار نشئ د کمونیزم ټغر مو اوچت کړی د ده ملا مو ور مات کړی
بناء تاسو وایي علمي بحث کوم د علمي بحث کې ماته یو سند وښیئ په میډیا مو بحث کول تاسو یو سند ماته داسې وښیئ چې 1% ستاسو میډیا آزاده وه 1% ستاسو میډیا آزاده نه وه د پولوګونونه مو ډک د خلکو نه د افغانستان د هر ولایت نه مو په زرګونو علماو په قتل ورسول په زرګونو انجینران مو په قتل ورسول په زرګونو ډاکټران مو په قتل ورسول د پوهنتون د کابل د پوهنتون په سلګونو استادان مو مړ په کومو سترګو تاسو راځئ د ده جرأت او جسارت لرئ او پیدا کوئ چې خپل ملت ته تاسو مخ ښکاره کوئ په ده لحاظ تاسو نه بحث کولی سئ نه د بحث په ارزښت پوهېږئ ډاکټر صاحب ستاسو ډاکټر صاحب محترم ستاسو د احساساتو نه قربان شم واقعا هم هغه خبرې چې زما د هغه زړه وي چې تا وکړې داسې یو کس چې یو کافر ته رکوع کوي په نیت د احترام لیلن و قبر ته هغه رکوع کوي چې رکوع په معنا د سجدې ده او دا کس راسي بیا دا د ځان مسلمان وبولي او یو څوک چې یو کمونیست یو قاتل یو ظالم ته هغه حضرت رحمت الله علیه ورسره وکړي او بیا دی هم دعوه د اسلام وکړي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي څوک چې د ظالم اعانت وکړي یا داسې ظالم چې هم کفر وي کمونیستي وي هم الحاد وي څوک چې وایي ترکی خو یا دغه قانون خو زه په ډاګه وایم هغه د اسلام نه وتلی انسان ده باید توبه وباسي و الله ته رجوع وکړي د سره کلمه ووایي او بیا د خپل ښځه د سره نکاح وتړي دا زما چیلنج ده و ټولو هغه کمونیستان